دا چا تپوس کړی دی چې د انټرنیټ کې او دا څه دی واتساپ او ما نه خو نومونه هم نه راځي یوټیوب او دا نور چې کوم واتساپ دی او دا دغه دي خلک پې ګانې او بربنډ تصویرونه او د ښځو تصویرونه خو ښه نه دي که جامو کې او که بربنډ دي پردی دا یو بل ته شیر کوي او دا څنګه دي دا خو ډېر خطرناک کار دی د پردو ښځو او د ګانو بجانو نو هم په خپله ګانو بجانو واده شي او ښځو کتو واده شي او اوس یې خلکو ته شیر کوي نو ته خو فاحشه او پلید کار خوری نو دا خو داسې چې داسې خوړل دی خو دومره خوری چې دا خلک بوج داړو آرام نه دي هر سړی ټي وي ګوري او جوړ آرام نه دی لکه چې یو ګناه ډېره زیاته شي نو دې سره داسې معامله کوي لکه د حلالو نو که حلال یې ګڼي نو کافر کېږي او که حلال یې نه ګڼي مجرم دی نو دومره ډېره کوي لکه د حلالو په شان ورسره مسله څوک ګانې اوري هغه جنکو ته اړه کېږي د هغه به یې شرابو ته مړه کېږي چې لږ مست هم شم او داسې حکم نو داسې قوم به خدای پاک په ځمکه نه باسي دې انتظار وکړي دا به په ځمکه ځي دا به د دجال معنی ته درې علاماتو کې دغه هم دي او خو ډېر لویې علامې دي هغه شان نمونې به ښکاره کېږي چې څوک ګانې اوري شراب څکي دي ویرېږي د ښکلې خوږ پیغمبر وینا نه خدای پاک په ځمکه کې جمدینه نه باسي اوس نه یېرېږي او دې سره ماشومان او هلکان او جنکۍ ټول خرابېږي سړي به هم خرابېږي کورونه به یې تباه کېږي او هلکان به هم تباه کېږي نقصانات یې ډېر دي د ټولو خلکو ذهنونه پلید شو او ګنده شو ګنده تصویرونه او ګانې بجانې دا شیطاني امور دي دا چې څوک ګوري او خلکو ته یې رسي دا ډېر لوی مجرم دی او د دې نقصان دا دی چې منځونه به خلک خوند نه ورکوي د الله ذکر به خوند نه ورکوي تلاوت به نشي کولی نیک کار به ورته ګراني او آرامیتوب دا به ورته اساني قرآن شریف کې راځي ومن الناس من یشتري لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بعضې خلک داسې ظالمان دي چې دا ګانې بجانې دا دغه کوي برابرۍ دا اختیارۍ دې پسې روان دی او چې لا خورئ لیضل عن سبیل الله چې خلک د خدای د دین نه واړئ د خدای دین ذکر د خدای دین مونځ د خدای دین تبلیغ علم د دین زده کول ښکلې صحبت نیکانو سره ناسته نیک کارونه کول دا ټول د خدای د کار دی د دین یې اړئ زړه ولا خراب کړي خراب تصویر ګانې سړی زناکار کېږي زاني کېږي او شرابي کېږي د دې وجه نه احادیثو کې راځي چې داسې وخت به راشي چې زنا به عام شي نو په مخ ورسره حدیث ګانې به ډېرې شي ګانې به جانې دا د قیامت نښو کې ده ګانې به جانې به ډېرې شي اوس یې خو اسباب هم ډېر شو نیټ او واتساپ او سره دا یوټیوب او دا نور څومره چینلې دي او ویب سایټونه دي دې ټولې کوم دغه تصویرونه داسې ټي وي ټیشن یې ماته خبرې وتې چې د خبرې ګوتې داسې ټي وي ټیشن یې چې کې نه خبرونه شته او نه بل څه تشې ګانې دي او داسې ریډیو سټیشن شته چې هغه صرف د ګانو لپاره دي دا د انډیا ګانې دا د هندوانو دا د انګریزانو فلمونه نو تش فلمونه او ګانې ښایي هغې کې خبرونه هم نه وي هغې کې څه بل رقم نه وي هغه ټي وي ټیشن کې بل څه ګانې څومره ډېرې شي او د ښځو اوازونه او شراب نوشي به ډېره شي اسلامي ملکونو کې شرابونه او دغه به ډېر شي زنا به ډېر شي معلومې ګانه او زنا او شراب په احادیثو کې یو ځای ذکر کېږي ګانې به ډېرې شي شراب نوشي به عامه شي حکومتونه هم ولا دغه ورکوي تحفظ ورکوي څوک دا کار کوي هغې شوشا د هغې دغه طرف او هغه څیزونه جوړول او لیسنسونه ورکول د شرابو لیسنسونه ښځو ته په بار ملکونو کې لیسنس ملو شي چې څونه زنا کې کوه لیسنس ورسره وي هغه ته پولیس ته ورکولی نه شي چې یو ښځو ته د زنا لیسنس ورکولی کېږي یعنې دا ته ښه کار کوي نو ټول خلک پلید کېږي نه شراب به څه څکي د طاقت دپاره به شراب هم څکي او بیا به قتل هم کوي نو چې دا دونه بې حیایي ډېره شي قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن خدای پاک دا فواحش او بې حیایي او بربنډتوب ښکاره ګناه فاحشه او که پټه دا ټول خدای پاک حرام کړي دي او ته د حرامو خورول کې ټول رزقانې بل ته ورکې الله ته هدایت وکړي